ډیرو قدرمنو معزز او ګرانو افغانانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اړینه خبرتیا اول خو اجازه راکړئ چې تاسو ته د نیکمرغه کوچنی اختر د رارسېدو په مناسبت خپلې نیکې هیلې او مبارکي وړاندې کړم. لکه څنګه چې شاهدان یاستئ موږ او تاسو د تور انګریز د پاکستان د ترهګر رژیم د وحشي ظالم او ناجایزه پوځ چې د دوی په لاس زموږ ملکي وګړي په شهادت ورسېدل او په داسې وخت کې په شهادت باندې ورسېدل چې د روژې مبارکه میاشت وه، هغه میاشت چې دا د ثوابونو او د فضیلتونو میاشت وه. نو دغه ظالمانو له وجې نه زموږ افغانان په شهادت باندې ورسېدل. د دې دپاره چې موږ او تاسو د دغه شهیدانو هغه پاک او مقدس روح ته د درناوي په خاطر باندې خپل رسالت ادا کړی. نو ستاسو له ټولو څخه هیله لرو ټاکل شوې ده د سې شنبې په ورځ یعنې د روانې میاشتې په 24 تاریخ باندې د 2 بجو نه تر 4 بجو پورې د سویس هیواد د جنیوا په ښار کې هلته یو لاریون په کار اچول شوی دی. د لاریون تابع شوې ده له ټولو افغانانو نه، وطن پرستو افغانانو نه چې د مور هیواد افغانستان سره مینه لري راشي او د دغه مظلومو شهیدانو رسا غږ د دوی هغه پټ او معصوم خاموش غږ د نړیوالو غوږونو ته ورسو په دغه لاریون کې ګډون وکړي. نو زما له ټولو څخه بیا په درنښت هیله کوم چې په دغه لاریون کې زموږ سره ګډون وکړي او د پاکستان کرغېړنه څېره د تل په څېر نړیوالو ته رسوا کړو. په درنښت السلام.